اتڼ یو ډول ورزش دی. هغه دغه ورزش دی چې کله پخوا اریایانو به جنګو ته تله، جګړو ته به تله، یا به نور هغه مناسبات دوی به د کال په جریان کې میلې لرلې، یا به یې په ټولیز ډول دوی بعضې کارونه سرته رسول. ټول ګټو کارونه به چې وو یا منفعه کارونه د دوی لپاره به یو کله چې خلک راټولېدل دوی به مختلف حرکات اجرا کول چې دغه حرکات هغه منظم ډول ته اتڼ یاد شوی دی. په کولو یې کوم عیب نه دی. اته مشران خلک یې کولی شي، کشران یې کولی شي، ځوانان یې کولی شي، پیغلې یې کولی شي. نو د دې لپاره په افغاني ټولنه کې حتی د سیمو په سطحه دا د نورو نڅاوو ترڅنګ چې نورو نڅاوې په خلک کله کله په ښه سترګه نه ورته ګوري، مګم اتڼ ته په درنه سترګه ګوري او اتڼ یو ملي نڅا ګڼي یا ملي ورزش ګڼي چې هغه د غرور، د شان او شوکت او د زموږ د اریایي کلتور د یو برخه په توګه اجرا کیږي. د تاریخ په اوږدو کې په همدې ډول راغلی دی، اصلاح شوی دی، بڼو یې تغییر کړی دی، په بېلابېلو سیمو کې یې بعضې وریانټونه تغییر شوي دي، بالاخره تر نن پورې رسېدلی دی. نن ورځ اتڼ هم په همغه ډول موږ استعمالوو، هم د یو نڅا په ډول هم استعمالوو چې موږ په د یو هنري ذوق لپاره چې هغه هنري ذوق زموږ خړوبه کې هم د دې نه ګټه اخلو، ځکه چې په ښادیو کې، په ودونو کې یا په نورو میلو کې هم د اتڼ استفاده کوو. غربي هیوادونو کې هم افغانان چې هلته مهاجرین دي هغوی رواج کړی دی، او بل د سوشل میډیا له لارې ګوري هر څوک په خارج کې هر څوک دا څومره ښایسته نڅا ده، خوند ورکوي او حتی زده کوي یې. افغانستان کې ټول قومونه چې اوسي ټول اتڼ لري، په بېلابېلو شکلونو لري. په پښتنو کې چې په اتڼ باندې کار شوی دی د 14-15 نیولې تر تقریبا 2-3 وریانټونه چې لري چې د اتڼ بېلابېل ډولونه دي، خو په هغه کې صرف دومره دي چې موږ لاټ یا څرخ ورته وایو. ځینې څرخونه چاپ اتڼ دی، ښی اتڼ دی چې د چاپ ښی اتڼ تر ټولو مشهور اتڼونه دي. بیا هغه د څرخونه یې فرق کوي چې څرخه څنګه کیږي، څو څنګه کیږي. ځینې دي چې ډېر په محدوده ساحه کې کیږي، ځینې ډېره په پراخه ساحه کې کیږي.